السلام علیکم جی سټوډنټس نن هم بالکل حیران وم سعید نن موږ په پلش پیل باندې کار کوو ډیر زیات یو امیزنګ اپشن دی مړه داسې اپشن دی چې لکه سم هم موږ ته چې د ایکسل جادو دی سعید نو ډیر زیات امیزنګ کلاس ته تاسو سره ټیبل ما راکل دی په دیوم په کوم چې مطلب ولې ما دومره خوارست تاسو د بار کل د لیکچر د پار سپیشلی نو ډیر زیات امیزنګ خبرې دی یار سدي سعید ګوره دا زموږ سره پلش پیل اپشن دی او د تاسو ته ویل چې به موږ الګ یو لیکچر چې کوم دی هغه ریکارډ کوو سټوډنټس پلش پیل زموږ سره داسې کار کوي چې دا زموږ ډیټا ته ګورو دا ډیټا نه خپل پیټرن چې کوم دی هغه څه کوي دای اخلي صحیح د ډیټا ته ګورو په ډیټا کې زموږ سره کمپیوټر نه شوی هغه شاندا کار کوي نو سم هاو لکه تاسو دې ته ارتفیشل انټيليجنس ویل شي صحیح ده ګور سټوډنټس زموږ سره ګوره دا زموږ سره نیمز دي صحیح په دې نیمز کې را محمد امیر دی اعزاز خان دی ایټسټرا زموږ سره نیمز دي زم چیر دی ز فرست نیم او لاست نیم راو باسو کدا چې تاسو فارمولا باندې کوم په دې کې بیا مونږه چې کوم دی مطلب فارمولا یوز کوو دوه درې فارمولې یوز کوو پاغي پترو مونږه د دې نوم نه فرست نیم او لاست نیم راو باسو نو هغه ډیره زیاته ګراني نو سټوډنټس سو کوم سمپل تدي چې کوم دی کنه لکه زموږ سره کلیټ سپوز ډیر شیټ ډیره زیاته ډیټا نو الته مطلب هم زموږ سره دا کار کوي بل درجه په ډیټا ټیپ کې چې کومه دا ډیټا ټیپ ان شاء الله وایو نو په دې کوم زموږ سره بیا د پلش پیل چې کوم دی تاسو کته شي دا ځان یو اپشن دی نو الریډي دا اپشن مونږ نه په ډیټیل سره ډیسکس کوو سټوډنټس د پلش پیل چې کوم زموږ سره شارټ کټ دی ای کنټرول ای دی ګوره که زه راشم خپل هوم ټیپ ته او بیا په ایډیټینګ گروپ کې زموږ سره کوم پلش پیل دی سټوډنټ چې که زه په دې باندې کلیک کوم تاسو کته شي ډایرکټ بای ډیفالت زموږ سره چې څومره نیم دی پس نیم هغه ډایرکټ زموږ سره نو دې کمال کنه دی صحیح ده داسې که زه چېرته لاس نیم زه ورکړم چې یار زموږ سره امیر دی نو ګوره د دې نیم نه د ته پته ولګي چې پیټرن سره لاست نیم دا ورکو صحیح ده مطلب په دې نیم کې زموږ سره کوم لاست نیم دی نو په ټول کې بہت سمپل ګوره یا پلس تاسو راشي دلته پلس پیل باندې کلیک کوي صحیح ده یا تاسو کله تر راشي په کیبورډ نه کنټرول ای کلیک کوي او بای ډیفالت بس تاسو سره ټول چې څومره بای ډیفالت خو سم هاوته نشي ویلې خو مطلب دا چې ډایرکټ بس تاسو سره چې کوم لاست نیم دی راشي نو کمال دی کنه د سید داسې که تاسو غواړئ چې تاسو سره په پام کې پس نیم او لاست نیم یو تاسو یو ځای کول غواړئ نو سمپل تاسو ول یو پیټرن ورکړئ چې دا زما سره شره دا نیم زما سره پس او لاست نیم محمد امیر دا سمپل تاسو یو کمباین کړئ او بیا دلته راشي کنټرول ای کوي نو زموږ سره به ډایرکټ چې پیټرن پیدا خپل اپلای شي او ټول زموږ سره چې څومره نیمز یا زموږ سره داسې راشي صحیح ده داسې سټوډنټ که تاسو پر بل ټیبل کې بر وګورئ صحیح ده که زه غواړم چې یار د دې نوم سره زه میسټر ایډ کړم صحیح ده نو زه ته کسټم لیو ما ایډ کو چې یار زموږ سره دا شو میسټر محمد اینڈ امیر اوکے دا زما سره محمد امیر شو نو دا سمپل زما سره دا نیم شو و زه غواړم چې یار دا زما سره ټول نو کنټرول ای تاسو کته شي اوس ګورل زما سره د ایچ ار مطلب ل کنفیوز شو نو سمپل تاسو ته دوه سیل سلیکټ کړئ صحیح ده چې پیټرن خوالي نو تاسو کته شي دا پیټرن د سکو د پریډکټ کو په ټول باندې اپلای شو صحیح ده دا چې تاسو غواړئ چې دې نمبر لږه لیټ سپوز یو خاص پراپر فارمیټ وکم سیم چارج سره کنټری کوډ ایډ کوم صحیح ده دا سی او بیا د زما سره راشي 309 اینڈ دین چې کوم د داسې راشي او 025 54 اوکے دا چې د تمای پیټرن چې کوم دی غور کو کنه صحیح ده نو سټوډنټس دلته خابس کلمه د سیدا شو کو چې کنټرول ایکس په کوم زده صحیح ده دلته به دا سیل زده څه کما دا به از ا ټیکس کما دلته پلس ساين موږ یوز کوو کنه چې دا نه کنفیوز کیږي مطلب دا چې دا بیا زموږ سره دا سجست کوي چې دا مال چې دا فارمولا وغیرہ راکړي صحیح ده دا سیل به زه ټیکس کما اوس کنټرول وی کوم دا نو ګور دا ته موږ سو کومه فارمیټ ولا ورکو کنه اوس کنټرول ای کلیک کوم تاسو کته شي ګور بای ډیفالت ازیرو وغیرہ د دې پیټرن د سجست کو کنه نو دا څومره امیزنګ خبره ده ګوره نه سمپل یو فارمیټ ته ولیکو که کنټرول جی کما ما یو فارمیټ د دې نمبر د لپاره یو فارمیټ ما چوز کو او کنټرول ای په ټول باندې اپلای شو صحیح ده دا چې غواړم چې د دې کنټری کوډ راو باسم لیټ سپوز دا کنټری کوډ ز چینج کوم صحیح ده دا مال لیټ سپوز یکن مې کو انډیا والا مې کو صحیح ده لیټ سپوز د دې را چې کوم دا مال لیټ سپوز 58 مې کو زم چار د دې نمبر کوم سره کوم کنټری کوډ دته موږ راو باسو دا غیر لپاره ز سمپل پلس 92 ماره دی پس نمبر د لپاره وو پیټرن مو آئیډنټیفای کو کنټرول ای می کو تاسو کته شي د ټول غزم سره د 99 92 91 دراوتل صحیح ده نو دا زموږ سره پلس پیل جی کوم په ډیټیل سره موږ وایو او موږ ډیر زیات امیزنګ خبرې پدې کې وکړې یار د دې لیکچر لپاره چې تاسو کم از کم ډیر شي لایک ور کوي چینل ور سره هم سبسکرایب کوي په یوټیوب په ټیک ټاک وغیرہ باندې ګوري پالو ایټسټرا وکي ملګرو سره شیر کوي یار راځي ایکسل د کو ډیر په کورنۍ جبه کې په خپل مورنۍ جبه کې په داسې اسانه طریقه سره نو دا خو تاسو لپاره یو غنیمت نه کم نه لري واقعي اټس اپ ټو یو گایز چې اوس مطلب تاسو څنګه کول غواړئ صحیح somehow but thanks for watching